د جمهور رئیس غني په وینا باندې د دولت د وسلوالو مخالفینو یې غوښتي دي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. په دې اړه په کابل کې د سیاسي څېړونکي جمال ناصر اصولي صاحب نظر اخلو چې خدای دې وکړي چې زموږ غږ اوري. اصولي صاحب تاسو موږ سره راستئ، سلام وړاندې کوم. یوه پوښتنه مې اول دا کوله د جمهور رئیس غني په وینا ده چې مخکې جمهور رئیس غني ویلي چې په افغانستان کې د سولې په خاطر به د پاکستان سره مخامخ خبرې وکړي، خو په خپل نننۍ وینا کې د بین الافغاني مذاکراتو خبره یاده کړله. آیا په دې ستراتیژي کې کوم تغییر راغلی دی که څنګه؟ دلو بخونکي خدای په نامه ګورئ، د سولې خبرې د دې پر ځای چې موږ د پاکستان سره وکړو او یا هم طالبان ووایي چې د امریکا سره به یې وکړي، ښه به دا وي چې افغانان په خپل منځو کې سره کیني او د سولې میز ته یو بل سره راوغواړي. ګټوره به دا وي چې په خپلو منځو کې افغانان سره جوړ کړی شي او د خبرې پر مخ ویسي. هر څومره چې دریمګړی د سولو په خبرو کې ځای ورکول کېږي، په همدې اندازه تاسو پوهېږئ چې هغه خبرې خرابېدای شي. تاسو ولیدل چې د پاکستان لخوا څو ځله د سولې د خبرو دریمګړي شوې ده، خو بیا هم هغې کومه نتیجه نه ده ورکړې. علت یې دا دی چې دوی خپل مقاصد درلودل او خپل مقاصد یې د سولو په خبرو کې ځای پر ځای کول. د دې په خاطر چې دغه نور خلک چې اغراض لري دا ترې وباسل شي. مهمه دغه ده چې طالبان او د افغانستان اسلامي جمهوریت سره کینی او خبرې سره وکړي. زه امید لرم چې دا خبرې به کامیابیږي او بریالیتوب ته به رسېږي. یعنې تاسو فکر کوئ چې وسلوال مخالفین به د بهرنیو د منځګړتوب په غیر خبرو ته حاضر شي؟ تاسو پوهېږئ چې د افغانستان جنگ او جګړه افغاني جګړه نه ده، د دې تر شا نور لاسونه شته دي. زه متیقن یم چې بدون د دوی د اغراضو په یو ځای کولو سره چې کوم دوی د طالبان او د سولې په خبرو کې یو ځای کي، دا خبرې شونې نه دي. خو تر یو حده چې افغانان باید کوشش وکړي چې دوی د منځه وباسي او خپله سره کینی د سولې خبرو ته او د خبرې پر مخ ویسي. تر یو حده دا امکانات شته دي چې دوی د سولې خبرې ناکامې هم کړی شي، لکه پخوا چې وکړل. ما یاد کړ چې پاکستان هم دغه کار کړی، په څو وارې طالبان د سولې د میز څخه جګ کړي دي او اوس هم نه غواړي چې طالبان د سولې میز ته کیني. خو په لویه کې یوه خبره موږ کولی شو چې که چیرې امریکا وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو په پاکستان په صادقانه ډول فشار راوستی شي او زه تضمینولی شم چې په افغانستان کې په 2 میاشتو کې سوله راځي. که چیرې دوی په صادقانه ډول وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو د تروریزم اصلي حامي چې کوم د هغه پاکستان دی او امریکا ورسره مرسته کوي، د پاکستان سره خپل مرسته د قطع کړي او په دوی د فشار راوړي تر څو چې د طالبانو څخه هم لاس واخلي، د داعش د تمویل څخه هم لاس واخلي. په افغانستان کې 100% کې سوله راغلي. اصولي صاحب، همداسې یوه هڅه د حزب اسلامي سره وه چې خبرې وشولې، موافقه وشوله، مثلا د موافقې په عملي کېدو کې اوس ځنډ د څه دپاره دی؟ ټول پوښتنه کوي چې یعنې ولې دومره ځنډ راغی؟ او آیا فکر کوئ چې که چېرته د حزب اسلامي سره موافقه عملي شي، نو نورې ډلې به هم په خبرو ته مثلا واقعا تشویق شي او راشي؟ ګورئ، د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک چې لاسلیک د هغې عملي کول یو څه وخت غواړي، ځکه ځینې مسایل دغسې دي چې د افغانستان د حکومت په لاس کې نه دي، لکه د حکمتیار صاحب د تور لیست څخه باسل، دا د ملل متحد او د امریکا کار دی چې دوی باید کار پرې وکړي او ویباسي دغه مسله. او همدې ته ورته د بندیانو د خوشي کېدا موضوع ده چې هغوی باید تفکیک کړی شي. کوم جنایي جرمونه چې کوم بندیانو کړي هغه باید خوشي نه کړی شي او سیاسي ستونزې چې چا درلودي د هغې په اساس باندې بندیخانې ته اچول شوي دي هغه باید راوباسل شي. یعنې یو څه وخت ضرورت شته دی د دې لپاره چې د همدغه پروسه کامیابه کړی شي. نه یوازې دا چې طالبانو ته یوه انګېزه ده چې دوی باید سولې میز ته کیني، بلکې د ټولو هغو ډلو ته چې د افغانستان د حکومت پر ضد باندې جګړې کوي او جنګي، د هغوی لپاره یوه مثبته انګېزه ده. وبخئ، وخت کمي، څومره امکان شته چې د طالبانو سره سوله په لنډ وخت کې نتیجه ورکړي؟ زما په اند تر هغې چې امریکا او پاکستان نوي غوښتي چې په افغانستان کې سوله راشي، دوی په صادقانه ډول همدغه پروسه پر مخ نوي وړی، تر هغې په افغانستان کې سوله ناشونه ده. موږ وایو چې د افغانانو پر منځ کې په خپلو منځو کې باید سره کینی، خو د دې تر شا همدغه لاسونه دي. دوی باید
امریکا باید فشار راوړي په پاکستان چې دوی پریږدي البته طالبان پریږدي چې دوی د سولې میز ته کیني او دوی خپلواک کړی شي د هغې نه وروسته کولی شو چې موږ په خپلو منځو کې سوله سره وکړو. جمال ناصر اصولي صاحب کور ودان چې زموږ بلنه منلې وه او تشریف هم راوړی. مننه تاسو.